یو شعر مې دغه لیکلی دی، عنوان مې شعر ته ورکړی دی ارګ او سراچه. زما د کلي سراچه موټر د ارګ په څیر دی. زما د کلي سراچه موټر د ارګ په څیر دی. مخکنی سیټ یوه چوکۍ تقسیم په 2 نفره او ډریور لکه جانکي واکې ټول د ده دی. زما د کلي سراچه موټر د ارګ په څیر دی. مخکنی سیټ یوه چوکۍ تقسیم په 2 نفره او ډریور لکه جانکي واکې ټول د ده دی. د دوهم سیټ سورلی څه لرې څه نږدې کوزه شي. د دوهم سیټ سورلی څه لرې څه نږدې کوزه شي، لکه د دې رنځور حکومت د وزیرانو شورا چې ځینې غړي یې موده تر سره ورسوي او ځینې غړي په نیمه لار له سیټه کوز شي. او د ډالۍ سورلی تیاره پارلمان غوندې ده. او د ډالۍ سورلی تیاره پارلمان غوندې ده چې د چا ډیر ضرورت نه وي ورته نه ورخیږي. د سراچې 4 ټیرونه د ملت په څیر دي. د سراچې 4 ټیرونه د ملت په څیر دي چې د دې ټولو بدبختیو بار په شا ګرځوي. خو ډریور خو پیژنئ، خو ډریوره دومره برګې سترګې مه ګرځه نور، ته هم پردی او لیسنس دې هم جعلي دی ګوره. خو ډریوره دومره برګې سترګې مه ګرځه نور، ته هم پردی او لیسنس دې هم جعلي دی ګوره. د دې ښارګوټي لویو لارو باندې مه ودرېږه ګوره، طالب د ترافیک په شانته لاره څاري، در باندې پیښ به شي موټر نه به دې باد وباسي. دلته دغه ترافیک ورونه پارچه ډېره نه ورکوي، هغه صفر سره دا ټیرونه پې وایي. ګوره طالب د ترافیک په شانته لارې څاري، در باندې پیښ به شي موټر نه به دې باد وباسي. استاده تا به له موټر څخه برباد وباسي.